تازه افغانانو ته ډیر خوږ او زبردست خبر. طالبانو او افغان حکومت تازه څه وکړل؟ ولې افغانان ډیر څه خوشحاله دي؟ ویډیو را سره تر پایه ګورئ. که دغه کار ته خوشحاله یاست نو ویډیو د سره لایک کړئ چې موږ وپوهیږو څومره خلک له دغه کاره راضي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغانانو لوی ارمان صلح ده چې اوس ورته تر بل هر وخت ورته نږدې یو. د کوچني اختر په 3 ورځو کې اعلان شوی اوربند په 2 ورځو ته وغځول شو. په کوټه کې د طالبانو د شورا یو غړي ویل چې د اوربند د غځېدو پر سر قطر میشتو طالبانو له کوټې شورا سره خبرې کړې دي او د کوټې شورا هم پر دې خبره موافقه ښودلې ده. طالب سرچینی ویل چې ځینې طالب مشران د اوربند د غځېدلو مخالفت کوي، خو په لویه کې ډیری د کوټې او پیښور شورا غړي او د قطر د مذاکراتي ټیم مشران د اوربند د غځېدلو ملاتړي دي. طالبان وایي چې په دغه ورځو کې که دولت د طالب زندانیانو د خوشي کېدلو سلسله ګړندۍ کړي، تر 2 ورځني اوربند وروسته به د تاوتریخوالي د کمښت سلسله بیا پیل شي چې طالب مشرانو په وینا دا ځل به پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه هم کم شي. طالبانو په داسې حال کې د دې موضوع په اړه خبر ورکړ چې لا هم سبا ورځ د اوربند لپاره پاتې ده. ځینې طالب مشران په دې باور دي چې اوربند به اعلان شوی وي، خو په لویه کې ډیری طالبان وایي چې د اوربند غځېدل باید علني وي. خبریال وی پاڼې ته د طالبانو څلورنۍ سرچینې هم د دې خبرې پخلی وکړ او دا یې ومنله چې اوربند به غځېږي. د افغانستان د ارګ سرچینې وایي چې د اوربند پر غځېدلو باندې خبرې روانې دي، خو پخلی نه کوي. درنو لیدونکو، که تاسو د طالبانو له دغه کاره راضي یاست او څومره ګټه لري هیواد ته، نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.